په افغانستان کې لومړی ځل د کتاب پلورنځیو یو مارکیټ ته غله ننوځي، خو د کتابونو پر ځای پیسې او کمپیوټرونه له ځان سره وړي. مینیار مارکیټ دغه مارکیټ د کابل ښار د درېیمې ناحیې اړوند د میرویس میدان یا کوټسنګي په سیمه کې موقعیت لري. په دغه مارکیټ کې لسګونه دوکانونه دي چې ډېره برخه یې کتاب پلورنځي دي. تېره جمعه د شپې ناوخته څو کسان د غلا په نیت دغه مارکیټ ته ننوتلي. د کتاب پلورنځیو قلفونه یې مات کړي، خو د کتابونو پر ځای پیسې او کمپیوټرونه له ځان سره وړي. د کتاب پلورونکو او د خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په خبره چې د دوی شمېر 4 تنه وو، چې په خبره یې یو کس د پولیسو لخوا نیول شوی دی. تیره پنجشنبه تقریبا 9:30 بجې موږ ماښام 9:30 بجې دوکانونه بند کړه، کورو ته لاړو. کله چې سهار سو، سهار نه د یو تن ګاونډي له طرفه موږ ته زنګ راغی چې مینیار مارکیټ کې دوکانونه چې دي د غلو وهلي دي او دروازې د ټولو خلاصې دي. او کله چې راغلو مارکیټ کې واقعا ټول دوکانونه چې دي دروازې او قلفونه یې مات سوي وو. بالاخره دولتي منصوبین هم راغلي وو، د هغوی هغه منصوبینو موږ ته اجازه راکړه چې دوکانونو ته ننوځو او دوی دغه موضوع ټوله بررسي کړه، ځان سره یې یاداشت کړه، وایخیستل. غلو د تاسو نه څه وړي وو او د تاسو په دوکانونو حالت څرنګه وو؟ دوکانونو حالت تقریبا کتابونه دي، در ډېره حده پورې ګډوډي نه وه جوړه کړې، خو دغه کاري میزونه چې د کومو دوکاندارانو وو دا بالاخره ټول پلټلي وو، کتلي یې وه. موږ نه یې نغدې پیسې او بالاخره ځینې دوکانونه یې کمپیوټرونه هم وړي دي، خو دوی زیات کوشش په دې نغدو پیسو کړی چې دوی ځان ورسره یوسي. شخصا ما له دوکانه یې نغدې پیسې وړي دي او خوشبختانه چې ما کمپیوټر نه دی وړل سوی، ما کمپیوټر په خپل ځای و، له نورو دوکانونو یې کمپیوټرونه هم وړي وو. هغه ما ته زنګ ووهه چې زنګ یې ووهه وایي چې راشه داسې واقعه پېښه شوې چې دوکانونه ټول غلو وهلي دي. مکمل مارکیټ د اول دوکان نه نیولی ان تر 25 دوکانه پورې، یعنې یو دوکان یې هم نه دی پرېښی. جالبه پکې دا وه چې دا قلفونه داسې تخنیک باندې واس کړي دي چې بیخي سړی نه پوهېږي چې دا په کوم تخنیک باندې واس کړي. اگر که ډېر دوکانونه قلفونه یو بل سره تفاوت هم لري، خو څوک بیخي پوهېږي نه چې دا څه رقم خلاص کړي دي. زه چې دوکان دا قلف ته مې وکتل، قلف ګورم چې یو په دې کارتن ایښی، بل د قلف د دروازې لاندې دلته پروت دی. و روز پنجشنبه ما دکانهای خود که بسته کردیم و رفتیم، همینطور که بر ما قصه کردن. ساعت 8:30 بجه شب اینجا دزدا آمده بودن، همین چوکیدار رو بیهوش کرده بودن و بعد از او دمی دکان ها به سرقت شروع کرده بودن و تقریبا 25 دکان که دمی مارکت هست تمامشان باز کرده بود درایشان و از از داخل دکان ها همی کامپیوترها، پول و وسایل قیمتی مانند موبایل، انگشتر چیزا با خود برده بودن. و ما ساعتای 7:30 بجه بود بر ما زنگ اومد که بیاین دکان تان دزدی شده. باز ما آمدیم اینجا، دیدیم منصوبین امنیتی هم اینجا هست، با اونا ما با صحبت شدیم و داخل دکان رفتیم و دیدیم پول ما و یک عدد کامپیوتر ما، یک عدد موبایل ما از دکان سرقت شده بود. کتاب پلورونکو له دولته غوښتي چې د غلو له ډلې له نیول شوي کس څخه څېړنې وکړي چې نور ملګري یې پیدا او د دوی مالونه بیرته ورته وسپارل شي. دولت نه خو غوښتنه څه چې زموږ بیخي جدي غوښتنه دا ده چې باید اوس خو موږ غلم همدا خپله دولت خپله نیولی ده، غل یې نیولی دی. دوی 4 کسانو چې دا یو کس یې نیولی او دا 3 نور تښتېدلي دي. دولت نه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې همدغه تیار ثبوت دی او دا باید که د وهلو له لارې که نور څه تخنیکونه په کار اچوي د هغې له لارې باید دا غل قانع شي او هغه نور ملګري ځایونه وښیي او هغه هم ونیول شي. دولت نه هیله دا ده چې باید په دې رابطه نه یوازې موږ ته پاملرنه وشي، ټولو هیوادوالو ته پاملرنه وشي، ټولو هټیوالو ته پاملرنه وشي، تجارانو ته توجه وشي. بالاخره په دې وطن کې دا قصې شته او دا حالات روان دي، خو هیله هم دا ده چې جدي مخنیوی د دغسې کارونو وشي او بالاخره موږ سره همکاري وشي. همکارۍ په رابطه تاسې ویلې تر اوسه پورې موږ تېرې جمعې نه را په دې خوا تر ننه پورې د دې غلو نه یو کس نیول سوی ده. د 2 ورځې موږ امنیتي حوزې ته ورځو او هغوی موږ ته پوره د ډاډ راکړی ده چې همکاري به کېږي، خو تر اوسه پورې داسې خاص دغه موږ ته نه ده راکول سوی چې یا هغه کوم غله چې تښتېدلي دي هغوی نیول سوي وي یا د کوم غل چې د په دې باندې اعتراف یې کړی وي چې دی
وایي چې ما دا غلا کړې ده یا پکې شریک یم. ما از دولت همین تقاضا رو داریم که در این زمینه با ما همکار باشن و یک سارقی که میگن گرفته شده باید از او تحقیقات شود تا دیگر سارقین گرفتار شود و اما پول و مالی که از اینجا سرقت شده باید پس دوباره به دکاندارا تسلیم داده شود.